السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. د دویم فصل مفاهیم او فرمولونه خلاص شو. راځو په دې درس کې مثالونه شروع کړي دي. نو اولنی مثالونه د ګرافونو اړوند دي. تخته په دوه ځایه ویشل شوې ده. دې طرف کې ایکس او د ټي د تغییر مکان او د وخت ترمنځ اړیکه یا ګرافونه دي. ایکس ټي ایکس ټي ایکس ټي او ښي طرف کې د سرعت او د وخت ترمنځ ګرافونه دي. وي ټي وي ټي. نو اوس راځو د ګراف په مطالعه کې مې یو څو مثالونه راوړي دي. 1 2 3 4 5 6 7 مثالونه غواړو په دې کې علامې وڅېړو. کومې علامې؟ تغییر مکان، سرعت، تعجیل. دا څېړو. نو اولنی ګراف کې ایکس او د ټي ترمنځ اړیکه ده. بیا وایم تکراروم، د کم ګرافونه چې رسم شوي دي دا مسیر نه دی، مسیر دا دی. مسیر د ایکس محور دی، یو بوده حرکت دی. دا ګراف چې رسمیږي دا د ټي او د ایکس ترمنځ فقط او فقط اړیکه ښیي. نو راځو اولنی ابجکټ یا اولنی مثال دا دی. په دې ځای کې جسم د مبدا نه دومره فاصله لري، 2 متره، 3 متره، 4 متره چې هر څو وي. په ټي مساوي 0 وخت کې دا جسم د مبدا نه دومره فاصله لري. 1 ثانیه وروسته هماغه فاصله لري. بې ځایه شوی نه دی، زیات و کم شوی نه دی. 2 ثانیه کې هم زیات و کم شوی نه دی. 3 ثانیه کې هم زیات و کم شوی نه دی. 4 ثانیه کې هم زیات و کم شوی نه دی. 5 ثانیه کې هم زیات او کم شوی نه دی. یعنی دا جسم څنګه دی؟ ساکن دی. تغییر مکان یې څه دی؟ ساکن. د وخت په تېرېدو سره خپل موقعیت ته تغییر نه ورکوي. کله چې ساکن شو سرعت یې څنګه دی؟ یعنی دلتا ایکس 0، سرعت یې 0، تعجیل یې 0، ځکه تل ساکن دی. دویم ګراف په دې ټي باندې واقع دی. دویم جسم په مبدا باندې قرار لري. دلته هم پام وي په دې ځای کې ایکس شته، ایکس 1 شته، دلتا ایکس 0 دی، یعنې بې ځایه شوی نه دی. ایکس لري، دا فاصله ده. د مبدا نه یو موقعیت کې قرار لري خو بې ځایه شوی نه دی. نو ځکه هم دلته ایکس مساوي 0 ولیکو. دې ځای کې غلط نه شي. دلته څه شی دی؟ هغه ایکس هم 0 دی، په مبدا باندې واقع دی. د وخت په تېرېدو سره د مبدا نه پورته او ښکته نه دی لاړ. وخت په تېرېدو سره همدغه مبدا ده. نو دویم جسم هم ساکن دی، په مبدا کې قرار لري. سرعت او تعجیل څنګه دی؟ 0. ویم 0، تعجیل هم 0، دلتا ایکس هم 0. دریم جسم د مبدا نه په چپ طرف ته یعنی منفي ایکس پر لور باندې په یوه فاصله کې قرار لري چې دې ته ایکس وایم، منفي ایکس، یا منفي 5 متره یا 2 متره یا 3. اوس دا د مبدا نه دومره فاصله لري. د وخت په تېرېدو سره همدا فاصله دا بې ځایه کېږي نه. نو دا جسم هم ساکن دی. کله چې ساکن دی سرعت یې هم 0 دی، په سرعت کې تغییر هم 0 دی ځکه حرکت پیل نه کوي. نو تعجیل هم 0 دی. دا 3 مثالونه شو. اوس راځم دلته. 4م جسم دی، ګراف یې راکړل شوی دی. د 4م جسم دپاره د ټي مساوي 0 وخت کې دغه اولنی ګراف پاکوم چې لږ لیکل کوم بیا ورکې.
څلورم جسم په ټي مساوي 0 وخت کې په مبدا کې قرار لري، یعنی پیل د مبدا نه شوی. کله چې 1 ثانیه شوه جسم دلته راغلو، یعنی حرکت کوي لګیا دی. کله چې 2 ثانیې شوې جسم دلته راغلو، کله چې 3 ثانیې جسم دلته راغلو، همداسې مخ ته پورته روان دی، دا ګراف مخ پورته ځي. نو دې نه دا معلومیږي چې دا جسم د مبدا نه د مثبت x په طرف باندې روان دی. دا خط مستقیمه کرښه ده، میل مثبت دی. نو څلورم جسم محرک دی، په مثبت x طرف باندې مخ ته ځي روان دی. سرعت لوی له 0 دی ځکه میل مثبت دی. کله چې سرعت لوی له 0 دی تعجیل څنګه دی؟ د تعجیل تعریف ته که پام وکړئ، a مساوي کیږي dv بر dt یا d مربع x بر dt مربع. d مربع x بر dt مربع په درس کې هم تشریح شوی چې د xt ګراف کې محدبیت او مقاریت ښیي. څه ښیي؟ xt ګراف کې محدبیت او مقاریت. دا مستقیمه کرښه نه محدبه ده نه مقاره ده. نو تعجیل څنګه دی؟ تعجیل 0 دی، سرعت مثبت. تعجیل څنګه دی؟ 0 سرعت مثبت او د مبدا نه کوم طرف ته حرکت کوي؟ د مثبت x په طرف باندې. پنځم مثال، دا نقطه په سټاپ واچ پیل مثلا 1 2 3 د 3 ثانیو نه ټیوي 3 سکنډه ده. حرکت پیل کړی، موقعیت چیرته دی؟ په منفي x کې قرار لري، یعنی د مبدا نه که دا د x محور فرض کو دا 0 وي، د دې ځای نه حرکت پیل کوي، خو سټاپ واچ کې وخت 3 سکنډه دی. کله چې سټاپ واچ 0 شو د مبدا ته کله چې سټاپ واچ کې 4 سکنډه شو د مبدا ته رسیږي، په 15 سکنډ کې د مبدا نه اوړي، یعنی د منفي نقطې نه روان دی خو د مثبت x پر لوري باندې حرکت کوي. حرکت مستقیمه کرښه ده، میل مثبت دی ځکه v مساوي کیږي dx بر dt او دا موږ ته میل راکوي. کله چې میل راکوي چې میل مثبت دی، سرعت مثبت، حرکت مثبت x پر لوري او تعجیل 0 دی ځکه دا تابع نه محدبه ده او نه مقاره ده. راځو دې مثال ته شپږم ته. دا جسم د t مساوي 0 کې په مبدا کې قرار لري. کله چې 1 ثانیه ووته دلته جسم راغلو، په 2 ثانیه کې یعنی د جسم سپیډ ډیر تیز دی، سرعت ډیر تیز دی، خو په کوم لوري حرکت کوي؟ په منفي x لوري حرکت کوي. حرکت د مبدا نه دی، داسې راځي ډیر تیز دی، زاویه یا منفي زاویه جوړوي. میل څنګه دی؟ منفي دی. نو وی کوچنی له 0 یا منفي دی. تعجیل محدبیت او مقاریت نه لري 0. سرعت ډیر تیز دی، ډیر په تیزۍ سره حرکت کوي او حرکت دی منفي x پر لور باندې دی. راځو هغه ګرافونو ته. هغې ګرافونه که وګورئ مستقیمې کرښې نه دي. کله چې ګراف په XT ګراف مستقیمه کرښه نه شوه نو دا معنا لري چې تعجیل لري، سرعت کې تغییر راځي، ثابت سرعت سره حرکت نه کوي. دې ځای کې سرعت زیاتیږي، روان دی، एकदम سرعت سوکه کیږي، بیرته منفي کیږي. نو راځو اووم مثال یا د اووم جسم دپاره. حرکت په ټي مساوي 0 وخت کې 0 دی، په ټي مساوي 1 ثانیه کې دلته راغلی، په ټي مساوي 2 ثانیه کې دلته راغلی، په ټي 3 کې یعنې ګورئ دا یو نواخت حرکت دی. دې ځای پورې دې نه بعد حرکت سوکه کیږي. ګورئ حرکت سوکه شو، دې ځای پورې ورسېدو،
ولاړ دی ساکن شو بیرته په ریورس را روان شو یعنی دا جسم داسې لاړ دی اول تیز و بیا سوکه شوی ولاړ دی بیرته را شاته راغلی نو تغییر مکان یې څنګه دی د مثبت ایکس پر لور دی خو لږ ریورس یې کړی محرک دی حرکت یې اجرا کړی ډیر د مثبت ایکس پر لور دی لږ راتاو شوی منفي ایکس په طرف یا بیرته ریورس راغلی سرعت یې لوی له صفره په کومه نقطه کې تر دې ځایه نقطه پورې لوی له صفره دی ځکه میل دی سرعت لوی له صفره میل دی سرعت لوی له صفره میل صفر سرعت مساوي صفر میل منفي سرعت یې کوچنی له صفره کله چې سرعت کوچنی له صفره شو راځو تعجیل یې ګورو تر دې ځای پورې نقطه مستقیمه کرښه ده تعجیل صفر دې نه بعد دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې محدبیت لري کله چې ایکس ټي ګراب محدبیت لري نو تعجیل کوچنی له صفره په دې ځای کې هم کوچنی له صفره دې ځای کې هم کوچنی له صفره یعنې د دې انټروال نه واخله تر دې انټرواله پورې تعجیل څنګه دی کوچنی له صفره دی راځو اتم مثال ته اتم مثال په مبدا کې قرار لري په ټي مساوي صفر کې ټي یوه ثانیه وځي د مبدا نه بې ځایه کېږي 2 ثانیې وځي نه بې ځایه کېږي 3 ثانیې وځي نه بې ځایه کېږي 3 نه بعد دا جسم محرک کېږي 4مه ثانیه کې ډېر کوچنی بې ځایه شوی یعنې پورته ډېر کوچنی په 5مه ثانیه کې لږ تیز شوی دی په 6مه ثانیه کې نور هم تیز شوی په 9مه ثانیه کې سپیډ اخیستی زیاتیږي همداسې په 8مه کې زیاتیږي یعنې دا جسم یا ګاډی دلته ولاړ دی 2 ثانیې په روانېدو کې اخیستی دی بیا په مزه شوی دی بیا نور تیزیږي نو حرکت تعجیلي دی مثبت ایکس پر لور دی تعجیل سرعت یې څنګه دی تر دې ځای پورې سرعت صفر دی دې نه بعد سرعت میل پیدا کړی میل یې ورو ورو زیاتیږي جګیږي میل چې جګیږي سرعت تیزیږي لوی له صفره دی کله چې سرعت تیزیږي تعجیل مثبت دی تعجیلي دی یا که تابع ته وګورو مقاریت لري کله چې تابع مقاریت لري تعجیل به لوی له صفره وي راځو نهم مثال ته په نهم مثال کې جسم په ټي مساوي صفر مبدا کې قرار لري کله چې ټي ثانیې شروع کېږي داسې نو دغه جسم مستقیما حرکت کړی په اولنۍ ثانیه کې بې ځای شوی دلته راغلی په 2مې ثانیه کې دلته راغلی 3مې ثانیه کې دلته 4مې ثانیه کې ګوره ورو ورو سوکه کېږي سرعت یې په دې ثانیه کې دلته دې نه بعد بیا بیرته واپس راځي په 6مه ثانیه کې بیرته ګرځېدلی یعنې دا جسم د وخت په تېرېدو سره حرکت پیل کړی د منفي ایکس پر لور حرکت تیز و سوکه کېدو بیرته په مزه شو واپس لاړ دی نو حرکت تاخیري دی حرکت څنګه دی تاخیري دی سرعت میل که وګورو میل څنګه دی په دې ځای کې میل صفر دی وي صفر په دې ځای کې وي کوچنی له صفره یعنې منفي علامه اخلي کوچنی له صفره دا معنا نه لري چې سرعت به نه لري سرعت خپل مقدار لري کوچنی له صفره جهت راکوي چې په کوم جهت باندې دی اوس که وګورو تابع کوم حالت لري مقاریت لري نو د تعجیل علامه مثبت تعجیل علامه که مثبت شو دا په دې معنا نه دی چې تعجیلي دی دې ځای کې غلط نشي حرکت ګوره دلته موږ وڅېړو حرکت تیز و سوکا شو بیرته رواز شو دلته وګورو د تعجیل علامه مثبت د سرعت علامه منفي راغله کله چې د سرعت او د تعجیل علامې یو د بل ضد شوي نو حرکت تاخیري دی کله چې د سرعت او د تعجیل علامې یو د بل ضد شوي حرکت څنګه شو تاخیري شو بل راځو لسم مثال د لسم جسم ګرا پې راکړی په ټي مساوي صفر وخت کې دلته قرار لري ګوره ټي صفر وخت دلته یعنې د مبدا نه ډېر لرې واقع دی کله چې ټایم وتو
جسم دلته راغلو، ټایم چې دې ځای ته راورسېدو جسم دلته شو، ټایم چې دلته شو دلته شو، اوس په یوه ثانیه کې تیز راغلو مبدا ته ځان ورسوو. حرکت دلته ولاړو جسم، کله چې سټاپ واچ شروع شو د ده حرکت سوکا شروع شو چې د وخت په تېرېدو سره تیز شو مبدا ته ځان ورسوو. نو حرکت خو دلته چې ګورو تعجیلي دی، په کوم طرف دی؟ د مثبت اکس نه د منفي اکس پر لوري دی. حرکت د منفي اکس په طرف دی. کله چې حرکت د منفي اکس په طرف شو نو سرعت خو دلته اکس بر دلته ټي دی، هغه علامه منفي اخلي. که میل ته یې وګورو، میل منفي نو وي کوچنی له صفره، میل منفي خو لوی کېږي. ګوره داسې تانجن د تیتا چې نوي ته زیات ورنږدې کېږي، تانجن د تیتا لای ته نهي ته ځي، او افقي چې شي نو تانجن ته صفر کېږي. کله چې میل زیاتېږي سرعت منفي دی خو تیزېږي. میل ته ګورې نوي ته ځي، کله چې نوي ته ځي سرعت لای ته نهي ته ځي خو د منفي په جهت باندې. که چیرته د سرعت علامې منفي شوې، که چیرته ګورو د تابع محدبه ده، کله چې محدبه ده نو د تعجیل ګراف محدبیت کې منفي دی، سرعت هم منفي شو، تعجیل هم منفي شو. کله چې دا دواړه هم علامه شوې حرکت تعجیلي دی. ګوره اگر چې د تعجیل علامه منفي ده خو حرکت څنګه دی؟ تعجیلي دی. ځکه تعجیلي دی چې د سرعت او د تعجیل علامې یو شی دي. په کوم لوري چې سرعت دی په هغې لوري ورسره تعجیل هم کومک کوي. 11 مثال ګراف دا دی، په ټي مساوي 0 وخت کې دی د مبدا نه دلته دومره فاصله کې قرار لري مثبت طرف ته. بیا چې ټي وځي په ټي مساوي 1 ثانیه کې دلته راغلی، په ټي مساوي 2 ثانیه کې دلته راغلی، په ټي مساوي 3 کې دلته، په ټي 4 کې دلته. یعنې داسې روان دی، یو نواخت حرکت دی. ځکه یو نواخت حرکت دی چې دا ګراف څنګه ده؟ مستقیمه کرښه دایه، تعجیل ثابت دی. حرکت د منفي اکس پر لور دی، وی کوچنی له صفره دی، ثابت دی. وی څنګه دی؟ کوچنی له صفره دی او ثابت دی. یو ګراف پاتې شو 12. 12 ګراف په ټي مساوي د 0.1 سکند نه یا د 1 سکند نه شروع کېږي. ګوره سټاپ واچ د 0 نه دی، سټاپ واچ د دې نقطې نه پیل کوي، یا به 1 سکند وي یا څومره چې دغه واحد دی. د دې ځای نه جسم موقعیت دلته دی، د سټاپ واچ 0 نه دی چې پیل یې د یوه قیمت نه یعنې یوه ثانیې نه پیل کوي سټاپ واچ، او د جسم موقعیت دلته دی. کله چې دلته دی سټاپ واچ چې 2 ثانیې ته ورسېدو جسم دلته راغلی، سټاپ واچ چې 3 ثانیې ته ورسېدو جسم دلته دی، سټاپ واچ چې 4 ته ورسېدو جسم دلته، سټاپ واچ چې 5 ته دا طرف سټاپ واچ دی دلته دی. دې نه معلومیږي چې دا جسم مخ پورته روان دی، مثبت اکس پر لور باندې روان دی، خو حرکت تاخیري دی. ځکه اوله کې تیز و بیا سوکه کېږي. دلته چې راغلو جسم ودرېدو. اوس ګورئ ثانیې چې وځي جسم ولاړ دی. نو حرکت تاخیري د سرعت علامې میل ته یې که وګورئ، میل مثبت نو وي مثبت، میل مثبت وي مثبت خو کوچنی کېږي میل، میل موازي شو وي 0. که تعجیل ته راشو نو منحني محدبه ده. تعجیل څنګه دی؟ منفي، تعجیل منفي. یو د بل علامې بدلې دي نو حرکت څنګه دی؟ تاخیري. دا د ایکس ټي ګراف اړوند مثالونه. که چیرې یو منحني زه ولیکم او دغه ټول ورکې خلاصه شي د مثال په ډول، دا د ایکس ټي ګراف دی، منحني دا شکل لري. تاسې په دې نقطه کې، په دې نقطه کې، په دې نقطه کې، په دې نقطه کې او په دې نقطه کې سرعت او تعجیل محاسبه کړئ.
پنځه نقطې دي د سرعت او د تعجیل علامې محاسبه کوو. اول راځو سرعت ته. میل مثبت دی نو وي لوی له صفره. تابع مقعره ده ا لوی له صفره. په دې ځای کې میل مثبت دی قیمت هم زیات دی وي لوی له صفره. که دلته د سرعت وکتور دومره وي دې ځای کې به د سرعت وکتور د ده نه زیات وي. تعجیل څنګه دی؟ نه محدبه ده دلته تابع نه مقعره ده بلکې د انعطاف نقطه ده نو ا مساوي څو دی؟ صفر. دې ځای کې حرکت یو نواخت شوی. راځو دې نقطې ته. میل صفر دی نو وي صفر. تعجیل تابع محدبه ده تعجیل صفر کوچنی له صفره. راځو دې نقطې ته. په دې ځای کې میل بیا ښه قوي دی یعنی عمود ته ورنږدې کېږي خو منفي دی زاویه منفرجه ده وي کوچنی له صفره قیمت یې لوی دی. د وي جهت منفي اکس طرف ته شو. او تعجیل نه تابع محدبه ده نه مقعره ده. دې ځای کې تعجیل صفر یعنی حرکت بیا یو نواخت شو. دلته راځم. میل منفرجه زاویه جوړوي نو سرعت منفي پر لور دی وکتور دومره شو. تعجیل تابع مقاریت ته اوړي مقعره ده نو تعجیل مثبت دی. وي داخل کې لیکم تعجیل به دلته ولیکم. تعجیل لوی له صفره شو. دا و د ایکس ټي په ګراف کې د منحني مطالعه. فقط پام دې ته کوئ میل موږ ته په ایکس ټي ګراف کې سرعت راکوي محدبیت او مقاریت په ایکس ټي ګراف کې موږ ته تعجیل راکوي. اوس راځو وي ټي ګراف ته. په وي ټي ګراف کې میل تعجیل راکوي او محدبیت او مقاریت نه پیژنو ځکه موږ کومه رابطه داسې نه لرو چې ډي مربع وي بر ډي ټي شي. ا مساوي کېږي ډي وي بر ډي ټي. اوس ګرافونه د وي او د ټي ترمنځ دي میل موږ ته تعجیل راکوي. ډي مربع ایکس بر ډي ټي مربع په ایکس ټي ګراف کې محدبیت او مقاریت راکوي. داسې ګراف یا داسې کوم فرمول موږ نه لرو چې نه یې لرو په دې ځای کې موږ محدبیت او مقاریت نشو محاسبه کولی. فقط او فقط میل ته ګورو تعجیل او سرعت راکوي. په اولنی مثال دا جسم د سرعت یو مقدار لري په ټي مساوي صفر کې. یعنې تا چې سټاپ واچ ته وکتل او موټر ته دې وکتل په یو سرعت سره روان وي یو. په ټي مساوي یو سیکنډ کې مغه سرعت دی په ټي 2 سیکنډه کې مغه سرعت دی په دریو کې مغه سرعت دی په څلورو کې مغه سرعت دی. نو دا حرکت یو نواخت دی وي ثابت دی تعجیلي میل نه لري صفر. په همدې ترتیب یو بل مثال دا ګراف لري. دا په ټي مساوي صفر کې چې تا وکتو د وي مقدار صفر و. په ټي مساوي یو سیکنډ کې د وي مقدار صفر. په ټي 2 سیکنډو کې د وي مقدار صفر. په 3-4 وخت تېرېدو سره سرعت هماغه صفر دی یعنې حرکت یو نواخت دی. ګوره تاسو ته ما ویلي وو چې سکون او حرکت نسبي امر دی. کیدای شي یو چا ته ساکن وي کیدای شي یو چا ته یو نواخت محرک وي. نو سرعت صفر دی که ته ورته حرکت یو نواخت وایي او که ساکن ورته وایي. تعجیل سرعت کې تغییر نه راځي تعجیل هم صفر دی. دریم مثال دا جسم محرک دی په ټي سټاپ واچ کې چې صفر و چې د قیمت دی وکتو منفي وي یو و یعنې منفي معنا منفي ایکس پر لور روان و. خو د وخت په تېرېدو سره د دغه سرعت قیمت کې تغییر نه راځي ثابت دی. حرکت یو نواخت دی تعجیل صفر دی خو د منفي ایکس پر لور دی. وي کوچنی له صفره ثابت ا صفر حرکت د منفي ایکس پر لور د منفي ایکس پر لور حرکت شو. څلورم مثال
دا جسم د ټي مساوي صفر وخت کې په صفر باندې یا په مبدا کې قرار لري. د ټي په زیاتېدو سره دا زیاتېږي. دلته د ټي په زیاتېدو سره د ده ارتفاع کمیږي لګیا دی. یعنې دا جسم اوله کې تیز روانو بیا سوکه کېږي، حرکت تاخیري دی او په وي ټي کې چې میل راکړي د میل موږ ته تعجیل راکوي. ای لوی له صفره، ای لوی له صفره، ای لوی له صفره، ای لوی له صفره. دې ځای کې تعجیل صفر کېږي، حرکت یو نه وخت کېږي. دلته راځو، دا جسم سرعت صفر دی، د صفر نه مثبت کېږي، سرعت تیزیږي داسې لګیا دی. نو چې کله سرعت تیزیږي تعجیل موږ ته میل راکوي. په دې ځای کې تعجیل صفر میل تعجیل لوی له صفره میل زیاتیږي، تعجیل هم زیاتیږي، لوی له صفره مثبت. دا پنځم مثال شو. شپږم مثال په ټي مساوي صفر کې سرعت صفر دی، ټي تیریږي، سرعت صفر صفر صفر، سرعت منفي طرف ته زیاتیږي لګیا دی. د ټي زیاتېدو سره سرعت زیاتیږي، حرکت تعجیلي دی، سرعت جهت د منفي ایکس پر لور دی او سرعت هم منفي دی، تعجیل هم منفي دی. تعجیل میل راکوي منفي. په اووم مثال کې دا جسم سرعت صفر دی، د وخت په تېرېدو سره سرعت منفي واخیستو، تیز شو. دلته سرعت بیرته سوکه کېږي، نه تیزیږي. نو میلونه څنګه دي؟ منفي دي. تعجیل منفي، سرعت هم منفي، تعجیل هم منفي، تعجیل منفي، خو تعجیل کمیږي. دلته میل صفر شو، تعجیل صفر. دلته راځو اتم مثال. په اتم مثال کې په ټي مساوي صفر وخت کې سرعت دومره قیمت لري، یعنی ښه تیز سرعت کې روان دی. وخت تېرېدو سره د سرعت قیمت سوکه کمیږي. دلته چې راشي د وخت په تېرېدو سره سرعت تیز کمیږي. نو سرعت کمیدونکی دی، حرکت تاخیري دی، میل منفي، تعجیل منفي، میل منفي، تعجیل منفي، میل منفي، تعجیل منفي. نهم مثال کې ولو که مستقیمه کرښه ده، په ایکس ټي کې مستقیمه کرښه کې تعجیل ثابت و، دلته تعجیل صفر و. دلته تعجیل ثابت دی. د وي په وخت په تېرېدو سره د وي قیمت اول دا دی، وینې په متناسب یا یوه نسبت سره کمیږي. چې وخت څومره زیاتیږي په هغومره اندازه دې کې تغییر راځي. نو تعجیل یا میل منفي دی خو ثابت دی. په دې ځای کې تعجیل ثابت دی او لوی له صفره دی. دا و په وي ټي ګراف کې مثلا که داسې یوه منحني وي، په دې ځای کې تعجیل، دې ځای کې تعجیل او دې ځای کې تعجیل پیدا کړي. ګراف د وي ټي. په وي ټي کې ا مساوي کېږي ډي وي بر ډي ټي. د مماس میل، مماس مثبت ا مثبت، مماس صفر ا صفر، مماس منفي ا منفي. نو دا و د وي ټي ګراف کې د تعجیل علامه. دغه یو څو مثالونه د ګراف اړوندو. راتلونکي درس کې به انشاءالله تشریحي پوښتنې حل کړو. الله حافظ.